کمیس پس مې په بدن پاتې شي کمیس پس مې په بدن پاتې شي د زړه براس چې مې ګریوان وسېزل او چې اسویلې مې شي په چا برابر وی لرې کښېنه تا مې ځان وسېزل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو مینوالو. زیشان احمد زیشان ما د خپل پروګرام ځلانده ستورو سره هله چې خوشاله وي او د ژوند په خو شیبو کې وي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په پروګرام کې موږ یو ادبي شخصیت سره مرکه کوو د هغې د ژوند او د هغې د ادبي خدماتو په هکله هغې سره خبرې اترې کوو. نو نن هم د یو داسې شخصیت سره مخامخ یو چې د طنز او مزاح سره سره په اصلاحي شاعرۍ کې هم یو خپل نوم لري. جناب ډیر محترم تاماس خان ظهیر صاحب چې نن سبا تخلص مالیار دی راځو د هغې طرف ته. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو ټوله نړۍ پیژنئ یاست خو خپله پیژنګلو را سره په خپله ژبه کې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پیژنګلو د تاماس خان ظهیر د تخلص اوس مې تاماس خان مې نوم د تاماس خان ظهیر مې تخلص و خو اوس مې چې د ملګرو په مشورې سره خلکو راته ډېر راته ویل چې دا نوم ته لږه چینج کړه نو هغې سره چې ما اوس مالیار تخلص وخت کړی دی نو اوس نو تاماس خان مالیار. کوم ځای کې پیدا شوي وي او څه کاروبار کوئ دا هر څه راسره شریک کړئ. زه خو چې دی په الباب لنډۍ په محله مشین ګړی کې پیدا شوی یم او کاروبار هم چې دی بس د خپله زمیندارۍ سره خپل مال حال سره بس. صحیح ده جی. څومره وخت راسې تاسو شاعري کوئ؟ یاره دا خو زه د ماشومتوب نه شاعري کوم. په مزاحیه شاعرۍ کې تاسو ډېر کار کړی دی او که نه په اصلاحي شاعرۍ کې؟ یاره مخکې بس چې دی مخکې زما سنجیده شاعري وه هغې نه پس ډېره موده پس بیا چې دی بس بیا مزاحیه ما شروع کړم هغې سره سنجیده شاعري لیکم او مزاحیه هم پکې لیکم. ښه جي. صحیح ده جي. ستاسو خاندان کې بل څوک شاعر و که نه صرف؟ زموږ خاندان شاعر نشته دی زموږ محله کې چې صرف هم زه یم او یو راپسې دی پس چې دی اجمل. ښه جي. تاسو څنګه شاعري شروع کړه؟ څه وجوهاتو چې تاسو په شعر لیکلو باندې مجبور؟ یاره دا ماشومتوب دغه دی نو دا بس قدرتي شی دی باندې اوس دومره وجوهات نه خو بس شانو بس دا شی نه را شروع شوي دي. ډېره ښه ده جي. غزل هم ډېر لیکلی دی که نظم هم ډېر لیکلی دی؟ یاره غزل هم شته دی نظم هم شته دی چاربیت هم شته دی او رباعیانې. کوم یو فنکار ستاسو کلام ویلی دی اوس پورې؟ یاره فنکارانو خو ویلی خو لسیم به پروګرامونه زموږ په کلي کې دا کوم چې دغې کنه نو هغې کې فنکارانو ډېر ویلی دی. کومو ادبي ټولنو کې تاسو ناسته کوئ؟ په ادبي ټولنو چې دی لکه دا خو 2000 نه ټولنې شروع شوي دي دلته کې په لنډۍ کې که نه نو دې کې به اکثر زموږ د ادبي ملګري دې کې به ناسته کوله نورې ملغوي او نور واړې ټولنې ځو ډبېرې ته قلندر ادبي ټولنه چې ده هغې سره هم تعلق ساتو. د ټولنې څه کردار دی په ادبي دنیا کې نوي کول دپاره؟ د نوي کول دپاره خو دا یو خاصه تربیتي مدرسه ده دې کې د نوي شاعرانو د دې چې دی ښه تربیت کېږي ښه د دې نه بغیر چې دی که نه زما حاضره ساته ولټ د 4 کالو چې دې ټولنې نه لږ لرې شوی یم ټولنو نه نو دا کمي زه ډېر زیات په خپل ځان کې محسوسوم چې مخکې شاعري زما څنګه اوس شاعري څنګه ده دا کمي پکې ډېره ده نو د دې ټولنو چې دې سره لږ تړون دي که نه نو دا ډېر صحیح ده. یو نوي کول لپاره خو دا یو لویه صحیح مدرسه ده د فضولیاتو نه د هغه نه بچ شو په دغه شي که شاعر نه وي نو دې کې ناستول پکار دي. هر نوي کول لپاره چې دا پکار دي دا راشي ودې کې. مزاحیه شاعري تاسو ته اسانه ده او که نه دا بله سنجیده شاعري ده؟ یاره دا مزاحیه شاعري داسې موږ ته ځکه اسانه ښکاري زموږ یو ځکه یو موږ بې تعلیمه او یو دغه خلک یو که نه دې که هر څه وی نو بس خلک یې قبلوي او دا سنجیده شاعري چې دی نو هغه به لکه په طول پوره وي او دې کې لهر دغه کوم بهر اوږد وي یا لنډ وي دغې که نه کافي هم ماتې را ماتي که نه نو بس چلي پکې او دا سنجیده شاعري چې دا خو علم غواړي دغه غواړي که نه لکه خو پوره پوهه غواړي. بالکل جی. ستاسو دا هم ډېر لوی فن دی چې تاسو خلک په خپلو شعرونو باندې خندوئ ولې چې د خلکو جړول خو ډېر اسان کار دی صاحب او خو که د خلکو خندولو باندې راشي نو دا ډېره ګرانه خبره ده. تاسو AVT خیبر نم پروګرامونه کړي دي نور هم داسې هغه را سره لږ شریک کړئ؟ خیبر باندې خو پروګرامونه شته نو اوس هم موجود به وي او که تاسو په نېټ باندې وګورئ نو خیال دی تاسو هغه هم راویستی شئ او داسې لرې مشاعرې هم کړي مو لکه کڼ ته واخلې غوډر چې کنه تک مو شعر بسری و د محمد یوسف سے خدای پاک وبخي اباسین یوسف سے دلته کوم کلی کې مشاعره وا او هغه چې د زموږ شاعري اوریدا
او زموږ یو بل ملګری و رئیس خان رئیس و، نو چې موږ دغه ارباب لنډه کې دا مشره وشوه، نو دې کې دغه عباسین یوسفزي صاحب هم و، هغه بیا د محمد یوسف صاحب چې دا ملګري ځان سره راوله. نو همدغسې ټي وي خبر ته د خپل کلي مشاعرو کې په خپله ټولنه کې چې ناست وو، نو هغې نه بس موږ داسې بهر ته ووتو. بیا که نه دا ټي وي خبر باندې مو کې خبر نیوز باندې مو کړي دي، دلته کې بیا راغلي هغې باندې چې بیا موږ مشاعرې کړي دي. صحیح. د غزل اسلام د چا نه کړی؟ یاره په زوړو شاعرانو کې چې دی خو نو دا خو زموږ په ما باندې ډېر ګران و. دا د محمد دلسو صاحب، پروفیسر خان داود صاحب و چې هغې به ما سره ډېره مینه کوله، الله دې وبخي. او چې زما ته به څو ځل د داور خان داود صاحب ویلي چې ته دا خپله شاعري راغونډه کړه او ما له یې راکړه. ما به ورته ویلي چې زه بس په خپله شاعري باندې زما اعتبار او یقین نه چې زما ښایسته شاعري خو نه چې زه کوم که نه، خو بیا دې کې بیا عصمت سوراني صاحب ته ویلي چې ده نه دا شاعري راغونډه کړه. دی بیا ما پسې راغو چې ته دا شاعري راغونډه کړه او په ورځ کې یو غزل لیکه. ما ورته لیکلی بس نه شو، بس دې مې ته ځان خلاص کړو. نو بس دا زما بس قسمت خبره چې هغه وخت هغه پاتې شو، هغې لاړه. ځکه چې ستاسو ډېره ښکلې شاعري ده، که د مزاح طرف ته وګورئ او که سنجیده وګورئ، نو اوسه پورې ستاسو کتاب ولې نه یې چاپ؟ نو بس دا د شوق خبره ده، شوق مې ورسره ډېر نشته دی چې ګینې شوق کېږي خو بس برابرې نه خوري، سمون نه خوري ودرې که نه. ګینې کتاب ته راچاپ شو خو لکه چې په شاعرۍ کې زما خپل ځاني چې دی که نه، زما زه خو یم چې دا زما شاعري خو شاعري نه ده او اراده م شته دی چې خامخا چې انشاءالله چې کتاب به چاپ کوو او بس د الله ته به منظوره نه کړي. ډېر وخت مې ورته هغه کړې ده که نه، اراده م کړې ده. یو جهان مننه مالیار صاحب چې تاسو موږ ته خپل وخت وروبخلو او غواړو به چې ستاسو کلامونه را سره شریک کړئ. اوس ورته سنیزه یو غزل وایو چې ګرځم لیوانې کور نه بې کوره ورپسې، کور نه بې کوره ورپسې او پرېوتمه زه د زړه د زوره ورپسې، او چې زړه مې پرې راټول و هغه یار رانه جدا شو، چې زړه مې پرې راټول و هغه یار رانه جدا شو، دنیا مې د زړګي شوله نسکوره ورپسې. او که غږ داسې چا وکړو چې د یار په مزار راغی، که غږ داسې چا وکړو چې د یار په مزار راغی، راپورته به زه سر کړمه د ګوره ورپسې. که غږ داسې چا وکړو چې د یار په مزار راغی، راپورته به زه سر کړمه د ګوره ورپسې. او اشنا کې چې وفا وي سر و مال تېنه قربان شه، اشنا کې چې وفا وي سر و مال تېنه قربان شه، وفا چې پکې نه وي بلا توره ورپسې. نو مالیار تاماس د عشق غمونو داسې لیونی کړو، مالیار تاماس د عشق غمونو داسې لیونی کړو، وتلې آبادۍ نه شاړې ګوره ورپسې. ډېر ښکلی. تاسو په مزاح کې ډېر کار کړی دی، نو هغه ستاسو چې ډېر مشهور نظم کوم دی هغه را سره شریک کړئ. نو داسې دی چې واچوي نسوار خوله کې د دوو ګوتو په څوکه، نو شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه، او چې واچوي په خوله کې څوک یوه شونډی نسوار، نو راشئ بیا لږ وګورئ د دې سړي کردار، نو چرکاو ته حاجت نشته ورته غولې دی جارو کا، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او چې نوي نسواري ښکلي غاښونه ښکلې خوله وي، شروع چې کړي نسوار خولې نه یې جوړه بیا ډیوه وي، دا دومره ښکلې خوله ورله نسوار کړي بې سلوکه، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او چې څوک اچوي نسوار د مشرانو نه پړله، نو پوړی به د نسوارو ګرځوي اکثر په بړه، چې راشي په خپل مشر ورنه توبه کې مخوکه، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او که شل چرګې وي کور کې دامره نه وي مرداري، چې څومره په صحت کې ځای لړي یو نسواري، نشه د څه په واړه الله ورک دا تماکو کا، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او الله دا پیدا کړي پاکه خوله د انسانانو، ظالمه تا تې جوړه کوټنۍ کړه د چرګانو، توبه کړه د دېګن نه او صفا خوله او تعلقه، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او وناس دوه نسواریان یو ویل بېګا مې خوله کې هیر شو، په لږه لږه ټول مې تر سهاره پورې تیر شو، بل ورته ویلې خیر دی زه خدای دې دارو کا، نو شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. او تپوس مې داسې وکړو یو بوډا نه غلی غلی د لاس ګوتو کې ولې دی دا یو نوک دی ساتلی، ویل ډبلې نه کولاویږي د نسوارو بې د نوکه، شروع کې توکه توکه، شروع کې توکه توکه. نو
هر وخت نسوار وي د چا خوله کې خټه خټه چې چا سره کینی هغه ته زر پاسي دا کټه نو کړي زړه به خراب ګوتې چې پاکي په بازو کا روکې توکا روکې توکا او ظاهر تماسه ودې کړو تفصیل مالیار تماسه ودې کړو تفصیل سره بیان خبر شو د نسوارو مردارانه هر انسان چې دینه پس هم کوي خدای سین باندې لاو کا روکې توکا روکې توکا مالیار صاحب تاسو ډیر کار په هایکو کې هم کړی دی او په هایکو کې تاسو د نوي کول تاسو میسج هم ورکوي دا چې کوم نشایان دي نو غواړو چې هغه را سره شریک کړي نشایان مبارکي اوس ورته یوګان ویم کنه چې غیرت او ایمان یې ورنه تلې او هم خو یې کړي انسانیت نه بهر څوک چې کوي د پوډرو نشه او یو اپیمی پورا کال پس لامبلو بل اپیمی ورته فکر وړي ورته ویل سم د اوبو مهي او ورنه بیا نه کېږي ټک کار د دنیا تکړه سړي نه مړ سپن جوړ کړي نو ځکه مې بدې شي د چا سلوکې او تبلیغ کې زوی نه پرې خو درې ورځو لا چې پوخ چرسي شو ګرځېدو به خوشې بیا یې پلار وویل اوسې کال له لېږم او اول مې چرس هم چا نه منې کول او هره نشه د هور په بیه شوله چا له نسوار اوس ورکولی نه شم د یو سړي سره حجرې ته لاړم ما ورته ویل دلته کې ګډه تړئ هغه ویل دا یو نسواري د لاسه او د یو سړي نه مې پوښتنه وکړه ما ویل په شونډه یې موچیا چې چلې هغه ویل نه دا مې نسواره چولي او یو ښځې ویل خاوند ته ډېر مې خوښې خو روی د خدای منه نسوار پرېږده در سره جوخته کېناستې نه شم او ملک ترقي کوي په تکړه ځوانانو مونږ به خاورو ترقي ووینو زمونږ ځوانان ټول په نشو وخت دي ډیره مننه جی یو جهان مننه اخیری پیغام څه ورکوي تاسو پیغام بس همدغه دی چې دا نوی کول چې د نشو مشو نه بچ شو داسې ماحول چې د دې څخه تربیت وشي ځکه چې دا ودره اوس تعلیم طرف ته تعلیم طرف ته چې تعلیم سره کسته یو ځوی نه چې د انجینیر جوړې کنه نو هغه سره دیندار انجینیر نه جوړ کړي کته ته یو ډاکټر جوړول غواړي کنه نو یو دیندار ډاکټر ته جوړې دي دنیا سره دنیاي تعلیم سره نه نو سره سره دنیاي تعلیم وشي ودره کنه زه په خپل باندې چې دین هم خبر شي د نبی علیه السلام طریقونه هم خبر شي ډیره مننه که استاد مالیار صاحب یو جهان مننه بیا به راځو د یو نوي پروګرام سره د یو نوي شاعر سره تر هغې پورې د الله په امان